خبر کندهار کې وسلوالو د یو کورنۍ درې غړي وژلي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم کندهار کې ځای سرچینی وایي چې دغه ولایت میبند ولسوالۍ کې وسلوالو د یو کورنۍ درې غړي وژلي دي. کندهار کې طالبان یو ځای مسؤل منلي چې نامعلوم وسلوالو درې ورځې وړاندې میرمن او یو سړی په د یو کورنۍ غړي وژلي دي. نوموړي معلوماتو له مخې وسلوالو د ورځې وړاندې د کندهار میبند ولسوالۍ شاهین کاری سیمه کې پر یو کور برید کړی چې درې کسان یې وژلي دي. دغه په خبره په دې پیښه کې یو کس ټپي شوی دی. تر اوسه دغه پیښې انګیزه روښانه ده. کندهار کې هغه ولایت دی چې له ډلې دی چې په دې وروستیو کې جنایي پیښو کچه لوړه شوې ده. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.